السلام علیکم دوستانو، تاسو نیو ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یئ. په دې ویډیو کې به تاسو سره د روژې څلورمې ورځې د سحری او افطاری روټین شریک کوم. ماشاءالله دغه د روژې څلورمه ورځ هم پای ته ورسېده او پوه هم نشو چې څنګه تیر شو. نو راځئ د دې ورځې ولاګ په ګډه سره شروع کړو. د سحری دپاره مې نن پلان کړی و چې پنیر جوړ کړم، نو همدې دپاره پنیر مې تیار ماښام جوړ کړم. نو د دې دپاره مې 2 لیټره تازه شیدې او یو قوطي پیروی په یو دیګ کې واچول او په کم اور باندې مې جوش کړل. پنیر دپاره زه تل تازه شیدې چې یخچال کې وي هغه کاروم، او یا هم کله وخت ولرو نو بزګر نه خلو، داسې بیا پنیر لا ښه راځي. ورپسې بیا تازه خوږې کورنۍ مستې هم پکې واچولې. دا مې هم ورسره ګډ کړ. بیا مې 3 غټې قاشغې په اندازه سپینه سرکه هم ور اضافه کړله. دا مې همداسې پرېښوده چې آهسته آهسته جوش شي او شیدې خرابې شي. دلته نو باید حوصله وشي، نو دا تقریبا 6 دقیقې وخت نیسي چې خرابې شي. زه پنیرو کې همیشه کورنۍ او خوږې مستې کاروم او لږه سرکه اچوم، نو ځکه پنیر مې ښه پوست راځي. شیدې چې خرابې شوې او دغسې اوبه ترې جدا شي، بیا مې یو ململ ټوټې کې چاڼ کړه. دا اوبه مې هم ورته ایسته وانچوه او یو څنګ ته مې کېښوده چې بیا وروسته مې بیرته پکارېږي. دا ټوټه مې بیا ښه تاو کړه چې اوبه ترې لاړې شي. دا چې جوش اوبو نه جدا کېږي نو ډېر ګرم وي او ممکن لاس وسوځوي. د دې دپاره تاسې کولی شئ لږ یخې اوبه پرې واچوئ، نو بیا کولی شئ په اسانۍ سر راتاو کړئ او اوبه یې وزبېښئ. دا مې بیا همدې لوښي کې دوباره کېښوده او یو چټو مې هم پرې کېښوده چې اوبه بیا ترې لاړې شي. دا مې بیا تقریبا نیم ساعت دپاره همداسې پرېښوده چې اوبه ترې لاړې شي. زه یې بیخي ډېر وخت دپاره هم همداسې نه پرېږدم، تقریبا نیم ساعت بیخي ورته کافي وي. نیم ساعت بعد مې بیا قوطي کې پنیر اوبو نه یو ګیلاس دوباره واچوه. پنیر مې هم پکې کېښوده، یو دانه کاغذ مې هم خیشت کړ او د پنیر په سر مې واچوه او تر سحري پورې مې یخچال کې کېښوده. د پنیر په سر چې یو دانه خیشت کاغذ واچول شي نو بیا وچیږي نه. سحري وخت کې چې کله له خوبه پاڅېدم نو اول مې پنیر ټوټه کړ، یو مشقاب کې مې کېښوده او تر څنګ مې لږ سره ممیز هم واچوه چې دا پنیر ممیز سره ښه خوند کوي. دوستانو زموږ خواته سحر اذان په 5:10 باندې کېږي او زه 4:30 بجې د خوبه پاڅېږم چې سحري تیار کړم. دا چې ورځې لنډې دي نو ښه دی، ښه په وخته سملم او سحري وخت کې اصلا د ستړتیا او کمزوري احساس نه کوم، ځکه چې 5-6 ساعته خوب مې تیار کړی وي. نو دوستانو تاسو زما ویډیوګانې کوم ځایونه ګورئ او ستاسو خواته په 100 بجو باندې اذان کېږي. سحري کې مې لوړکۍ ته هګۍ جوش کړلې، ورسره مې د شیدو چای هم جوړ کړ چې زما شیدو چای ډېر خوښېږي او هر سحري کې جوړوم. سحري نه بعد مې بیا لمونځونه وکړل او نیم ساعت دپاره ویده شوم. بیا دوباره جګه شوم چې ماشومان آماده کړم چې خپل قرآن شریف سبق وایي. روژې کې د دوی قاري صاحب ته ماښام درس ورکول سخته وه، نو موږ سهار ورته وخت بدل کړ. مکتب ته تلو نه نیم ساعت مخکې خپل سبق وایي، بیا مکتب دپاره ځان تیاروي او ځي خپل مکتبونو ته. روژې کې زموږ روټین دومره ښه برابر شوی دی، هر څه په ټایم کوو. کاشکې چې همداسې پاتې شوی وی. ورپسې نو افطار دپاره مو پلان کړی و چې روش جوړ کړو. هغې دپاره مې غوښه تیار اخته کړله، ځکه چې غوښه چې مخکې نه اخته شي بیا لا ډېر خوندور راځي. غوښه زموږ کور کې ماشومان ډېر نه خوري، نو ځکه همیشه لږه پخوم او زه خپله هم ډېر د غوښو شوقینه یم. تقریبا 200 ګرامه غوښه مې په یو کاسه کې واچوله. د دې په سر مې بیا مالګه، کورکمن، مساله‌دار مرچک، لیمو او 3 پلیه هوږه هم واچوله. ښه مې ورسره ګډ کړه. دا خټین یا کولالي دیګ مې یو کال مخکې اخیستی و، ولې تر اوسه مې کارولی نه و. نو ما ویل راځه چې نن د دې انباکسینګ هم وشي او همدې کې روش هم پخه کړم. او نن مو پلان نیولی و چې دا شي روش پخه کړو، نو همدې دپاره مې دا دیګ وکارولو. زما دغه کولالي ظرفونه ډېر خوښېږي، ولې دا چې ډېر زر ماتېږي نو د دې دپاره ډېر نه اخلم.
دې کې مې اول 2 دانې کچالو، 2 دانې رومیان، اخته شوې غوښه، یوه غوټه هوږه، 1 دانه پاپریکا، 1 دانه شین مرچک واچول. په دې په سر مې بیا غوړي هم واچول، لږ نور مالګه او مساله‌دار مرچک مې هم واچول. د دې دیګ سر مې بند کړ او 1 ساعت دپاره مې همداسې پرېښوده. 1 ساعت بعد مې بیا داش کې کېښوده او تقریبا 2.5 ساعتو دپاره مې پوخ کړ. ورپسې نو افطاري ته وخت لږ پاتې و، نو زر سپرینګ رول مې هم یخچال نه وویستل او سره مې کړل. دغه روژې نه مخکې بعض شیان جوړول او فریز کول باور وکړئ ډېر مرسته کوي. کله ناکله انسان ډېر مصروف وي یا هم اصلاً د پخولو شیمان نه لري، نو داسې وخت کې بیا دا ډېر په درد خوري. فقط یخدانه وباسه او سرې کړه خلاص. په همدې وخت کې مې چې سپرینګ رول سره کول، د میوې چاټ مې هم جوړ کړ تر څو دواړه همزمان خلاص شي. فروټ چاټ خو روژه کې زموږ د دسترخوان شان دی. دې نه بغیر یقین وکړئ زموږ دسترخوان بیخي نیمګړی ښکاري. دا ځل مې فروټ چاټ ټینګ پیروي سره جوړ کړ او ډېر کم شیدې مې پکې واچولې. د دې منځ کې مې بیا روح افزا وانه چوله، فقط لږ ډیکوریشن دپاره مې په سر واچوم. د ژوند ملګری مې همیشه راته وایي چې دا روح افزا ډېر مه کاروه، تاوان لري. ولې دې فروټ چاټ کې زموږ خوښیږي او فقط همدې روژې کې کارومه، نور وخت بیخي نه کارومه. فروټ چاټ کې هم فقط د 1 قاشق په اندازه اچومه او 1 قوطۍ زموږ مکمل میاشت کېږي. نو خدای دې وکړي چې ډېر تاواني نه وي. د فروټ چاټ جوړولو مکمل پروسس مو په دې ویډیو کې ولیده. هیله ده چې خوښ شوی مو وي. تر هغه چې دا نوشیان مې تیاراوه، روژ هم صحیح پوخ و او تازه ډوډۍ مې هم پخه کړله. روژ مې په غوړۍ کې وویسته او باقي شیان مې هم تیار کړه. او الحمدلله 15 دقیقې مخکې اذان هر څه مو تیار شو. بیا په ګاډه سره مو افطار وکړ. ستاسو ورځ به دلته تاسو سره د یوې خبرې یادونه وکړم چې په کمنټونو کې کله نه کله داسې کومنټ هم واخلم
چې خلک راته وایي د سرخانونو ویډیوګانې ولې اچوئ، غریبان دي ګوري دا دی هغه دی، او یا څومره بختور یې چې دومره ډېر خواړه لرئ. نو هغه کسان ته دا ویل غواړم چې زما دا چینل مکمل د خوړو باره کې دی. د هر څه چې دي که بلاګونه دي هر شی دي خوړو سره تړلي دي. نو تاسو نه هیله لرم چې بې ځایه کومنټونه مه کوئ، او که سالمه انتقاد لرئ هغه بالکل کولی شئ ما سره شریکې، زه به د اصلاح کولو کوشش وکړم. او خپل ځان هیڅکله چا سره مه برابروئ. کیدای شي هغه څه چې تاسو سره وي موږ سره نه وي، او هغه څه چې موږ سره دي تاسو سره نه دي. نو څومره چې الله درکړی هماغې باندې راضي اوسئ او قناعت وکړئ، او ځان هیڅکله چا سره مه برابروئ. همدې څو ټکو سره خپل دا ولاګ هم پای ته رسوم. هیله ده چې دا ولاګ مو خوښ شوی وي. که داسې نورې ولاګونه هم لیدل غواړئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل دوستانو سره هم شریک کړئ. تاسو ته ښه وخت. الله پامان.